نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه ښیم چې تاسو به د ټیک مو نه خپل ایزي پیسې ته او جی اس کیش ته پیسې څنګه لیږئ. ډېر کسان دغه معلومات کوي چې د ټیک مو نه پاکستاني ایزي پیسې ته، جی اس کیش ته یا نور کوم موبایل وایلټ دي هغې ته پیسې ځي. نو بالکل نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه بالکل تفصیل سره ښیم چې دغه پیسې چې دي دا به تاسو ایزي پیسې ته، جی اس کیش ته یا نیا پی یا نور داسې موبایل کم اپ دی هغې ته به تاسو ښه په اسانتیا لیږلی شئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې دا ویډیو ځان سره لایک کړئ او که تاسو زموږ په دې پیج باندې نوي یئ نو دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ، نو که موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو دپاره راوړو. ښه ملګرو، اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. خپل کوم ټیک مو اپلیکیشن چې دا به اوپن کړو. دا چې کله موږ اوپن کړه خپل پاسورډ چې دی هغه به ورکړو. نو زموږ کوم اپلیکیشن چې دی هغه به موږ سره اوپن شي. بیا به تاسو لوغه نکته راشئ او دا ټرانسفر منی تاسو ته ښکاري، دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړه نو دې کې به لوغونتې لاندې راشئ، کته تاسو ته ښکاري انټرنیشنل ټرانسفر، دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړه دلته به اګري باندې کلیک کړئ او دلته به تاسو کوم ملک ته پیسې لیږئ ټرانسفر، دې باندې به کلیک کړئ. دلته به تاسو ولیکئ پاکستان. که تاسو افغانستان ته لیږئ تاسو افغانستان ولیکئ، که تاسو پاکستان ته لیږئ ته پاکستان ولیکئ. د پاکستان باندې ما کلیک کړه نو دلته تاسو ته ښکاري ډېر زیات ښکلې طریقه دلته راکوي، تاسو ته هر څه دي کې جدا جدا راکوي. فرست نمبر باندې تاسو ته ښکاري بینک اکاونټ، که تاسو بینک اکاونټ ته لیږئ نو په دې بینک اکاونټ باندې به کلیک کړئ. که تاسو کیش پیک اپ باندې لیږئ، مطلب تاسو ویسټرن یونین باندې لیږئ، تاسو به په دې کیش پیک اپ باندې کلیک کړئ، بیا به تاسو د بینک نه روپۍ اخلي. او که تاسو جی اس کیش باندې لیږئ نو په جی اس کیش باندې به کلیک کړئ. که تاسو ایزي پیسې باندې لیږئ ایزي پیسې باندې به کلیک کړئ. بیا لاندې ساده پی ده، دغه شانتې بیا نیا پی ده. نو دې کې چې تاسو کم منتې لیږئ نو هغې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې کې ډېر زیات زبردست او جدا جدا طریقه یې تاسو ته راکړې ده. نو اوس زه جی اس کیش باندې لیږم، زه به په جی اس کیش باندې کلیک کړم او بیا به لاندې نیکسټ باندې کلیک کړم. بیا دلته دوی وایي چې تاسو خپل مکمل ډیټیل چې دی هغه دلته ورکړه. دلته به زه خپل نوم ورکوم، دا ما خپل نوم ورکړه او دلته به زه خپل د جی اس کیش موبایل نمبر چې دی هغه به زه ورکړم. دا ما جی اس کیش نمبر ورکړه. دلته نیشنلټي دلته به هم پاکستان سلیکټ کړئ او وی لاندې تاسو ته راکوي چې دا بینیفیشري تاسو سیو کول غواړئ یا نه. نو بالکل دا زه سیو کول غواړم. نو لاندې تاسو ته ښکاري دلته تاسو ته راکوي مای اکاونټ، فیملی، فرینډ، دې کې تاسو هر کوم باندې کلیک کوئ. څه مثلاً چې زه په فیملی باندې کلیک کړم، بیا به زه نیکسټ باندې کلیک کړم. نیکسټ باندې چې ما کله کلیک کړم دلته به تاسو دا دوه آپشن راکوي، که تاسو دا فیل کوئ فیل کوئ، که نه دې تاسو سکپ باندې کلیک کوئ. بس تاسو کوم نمبر چې دی هغې ته به کوډ راشي. دا ښکاري زما نمبر ته کوډ راغی 5196. کله چې دا کوډ تاسو ورکړئ نو ستاسو کوم نمبر چې دی هغې باندې به کال راشي او هغې کې به تاسو ون باندې کلیک کړئ نو ستاسو بینیفیشري چې دی هغه به ایډ شي. دا ګوره ما ته کال راغی، اوس به زه ون باندې کلیک کړم نو دا تاسو ګوره اوس زما بینیفیشري چې دی دا به ایډ شي. کله چې تاسو بینیفیشري ایډ شله نو دا به تاسو سره سیو شي. نو دا تاسو ته ښکاري زما بینیفیشري چې دا هغه ایډ شله. اوس چې زه پیسې لیږم نو تاسو ته کته ښکاري ټرانسفر منی باندې به زه کلیک کړم او بیا به زه انټرنیشنل ټرانسفر باندې کلیک کړم. انټرنیشنل ټرانسفر باندې چې ما کله کلیک کړم نو تاسو ته ښکاري لاندې زما بینیفیشري چې دا ایډ شوې ده. نو دې باندې به زه کلیک کړم. دې باندې چې کله ما کلیک کړم نو مخکې تاسو ته ښکاري سینډ، په دې سینډ باندې به زه کلیک کړم. په دې سینډ باندې چې ما کله کلیک کړم دلته به ته ورکړي انټر اماونټ، څومره پیسې ته لیږي، مطلب زه 500 ریال لیږم. 500 ریال نه پاکستاني څومره روپۍ جوړېږي او دلته پکې خپل په مرضۍ تاسو څه ورکوئ هغه به پکې ورکئ. لاندې به سینډ باندې کلیک کړئ نو ستاسو پیسې چې دي هغه به سینډ شي. چونکې ما سره دې کې پیسې نشته خو ډېرو ملګرو ما ته وي ته موږ ته طریقه وښیه. نو دغه طریقه یې ده، په دې طریقې باندې تاسو د ټیک مو نه د پاکستان جی اس کیش ایزي پیسې ته، نیا پی ته پیسې سینډ کولی شئ.